دا به زه بند کم. نو زه راځم لوکل هاست او نیوز ته ځم به انکو دې کې تر دا پروژه خلاص. ښه نو ګورې موږ دا کار تر دغه جې را رسولی وو چې دا موږ سره مکمل دا برخه وه. زه اوس وایم په داسې کول غواړم چې که چیرې په دې عکس یا عنوان باندې کلیک شي باید مکمل خبر ورته ښکاره شي. نو دې ډیزاین به کوو. نو هغې لپاره به داسې وکړم دلته به راسم سنګل، دلته به یو فایل واخلم. ګورې فایل څه ده دغه د کمان او د فولډرو داخل کې نه اخلم. ښه فایل څه ده دغه ټولو فولډرو د باندې د انډکس ډاټ پي ایچ پي څنګ کې اخلم. نو دلته به واخلم سنګل نیوز ډاټ پي ایچ پي. نو دا فایل مې واخیسته. نو تر ټولو وړاندې به داسې کول پکار دي چې هغه هیډر او فوټر باید زه لینک کم دا انکلوډ کم دلته شامل کم. نو داسې به وکړم انکلوډ کا ځکه موږ سره باید هیډر هم دلته راسي. نو ورته وایم هیډر ډاټ پي ایچ پي. نو کنټرول ا دا کنټرول سی به کاپي سو کنټرول وی. نو دلته به ورته وایم فوټر ډاټ پي ایچ پي او دې کې به لیکم مثلا h1 او ویلکم. ښه نو دا به کله خلاصیږي ځکه راسم ورته وایم ماته سنګل نیوز ډاټ پي ایچ پي خلاص کړه. نو موږ سره به دا خلاصیږي. ښه ځکه اوس ادرس غلط ده چې دا هیډر خو کمان فولډر کې ده. نو کمان فولډر ته لاړ سه او هیډر ته لاړ سه. دلته به ورته وایم کمان فولډر ته لاړ سه بیا فوټر ته لاړ سه. نو که زه راسمه نو دا موږ سره ګوره دا برخه راغله او دلته دا ویلکم سو او دا فوټر برخه سوله. ښه نو دا مکمل کار موږ سره وسو. دا داسې وکړم دا دیف به نه اخلم دا فوټر کې به دا فوټر واخلم. دې شارکټ شوی و نو دا لرې سو شارکټ یې زه وګورم. ښه نو دا مکمل بزل دا کنټرول زیډ دا اوس لرې سو. ښه نو ما داسې دا خبره مې دا کوله چې دا دیو باید فوټر ټګ کې واخلو چې دا موږ سره فوټر او فوټر به بیرته. نو اوس به دا صفحه ریفرش کړو. نو موږ سره کم تغییرات نه راځي دومره خاص تغییرات نه راځي. نو هغه فوټر ټګ سو. ښه نو دا دلته ګوري دا سنګل نیوز ده. نو موږ داسې کول غواړو چې په دې خبر باندې کلیک شي باید دقه صفحه خلاصه شي. نو هغې لپاره به داسې وکړو انډکس صفحې ته به راسو هغه کاردونه چې ما اخیستي دي. ګورئ دلته چې موږ دا کاردونه اخیستي دي دا پاس دلته ګورئ دا راشد خان د خبر عنوان. نو داسې کول پکار دي. ګوره دغه ایمیج موږ څه ده په ا ټګ کې اخیستی. ګورئ دا ایمیج موږ چې ټګ کې اخیستی ا ټګ کې. نو دلته به ورته وایم سنګل دغه ادرس دې صفحې ورکوم سنګل نیوز ډاټ پي ایچ پي او دغه عنوان ته به هم همدا ادرس ورکوم سنګل نیوز ډاټ پي ایچ پي. نو اوس که زه راسمه او دا صفحه ریفرش کړم نو تاسې اوس به وګورئ چې زه اوس په دې صفحه دې عکس باندې کلیک کوم نو موږ ته به دا صفحه خلاصیږي. که په عنوان هم کلیک کوم نو موږ ته به دا صفحه خلاصیږي. نو دا و د دې کار. ښه نو اوس موږ داسې کول پکار و هلته به ویلکم نه راولو هلته به ویلکم نه راولو هلته به موږ چی راولو یو دانه دیف به واخلو کلاس به کانټینر کو او دې کې به یو دانه رو واخلو او رو کې به 2 دانې کالمونه واخلو دیف ډاټ کول ام ډي او کول ام ډي څومره دا به 8 واخلو یا 9 به واخلو او بل به واخلو دیف ډاټ کول ام ډي هغه 9 سو دا به 3 کو
نو آر یو ته به کلاس چی ولګو کارد ولګو کارد او دې ته به کلاس چی ولګوم کارد چې تر هغو دې حتی اوسي او دې کې به هم زه یو h1 واخلم h1 مثلا لیکم نیوز او دې کې به هم یو دانه h1 واخلم نیوز نو که زه راسم دا صفحه ریفرش کړم نو موږ سره دا دوه برخې راغللې دا یو کارت سو او دا بل کارت سو ښه دا به داسې وکړم دا به کانټینر فول واید واخلم چې مکمله صفحه ونیسي نو ګورئ موږ سره دا اوس مکمل صفحه ونیوله نو دلته به موږ داسې کوو چې مکمل هغه عکس به دلته ښکاره کوو نو یو دانه ټګ دې کې به زه نیوز نه اخلم دې کې به یو لاس باندې لرې کېږي نو دا اوس موږ سره چې لرې سو ښه نو دلته به هغه عکس چې سي راسي اوس یې ګورئ زه صفحه ریفرش کړم دا عکس رانغی ځکه رانغی چې دلته موږ تر اوسه هم نوم نه ده ورکړی نو اسیټس ته لاړ شه ایمیجز ته لاړ شه موږ سره دغه عکس راواخله کنټرول ا نوم به یې کاپي به یې کړم کنټرول وي دلته به یې پیسټ کړم نو که زه راسم د صفحه ریفرش کړم نو موږ سره به دا عکس راسي ښه دې ته به سټایل ورکو ویټ سره به یې کار نه لرو یا داسې به وکړو کارډ دې ته به نوم ورکړم سنګل نیوز دې ته مې دا کلاس ورکړه را به سم کسټم ډاټ سی ایس ایس ته ډاټ سنګل نیوز سب اوس ورته کوو سنګل نیوز کې چې کم آی ایم جي ده سنګل نیوز کې چې کم آی ایم جي ده دې هایټ به زه کم کم هایټ یې څومره کا 300 پکسله کا او آبجیکټ فټ یې کور کا او آبجیکټ پوزیشن یې سینټر ته که د عکس به سینټر نه راخلي نو تاسې به اوس وګورئ ځکه تغیرات نه راځي دا سی ایس ایس تر اوسه صحیح لینک سوی نه ده ګورئ زه وبه ګورم چې دا مکمل اپډیټ یې لیږلی که نه ده لیږلی نو را به سمه داسې لکه دلته به ویو پیج سورس ته به راسو او کسټم ډاټ سی ایس ایس ته به راسو نو ګورئ دا اپډیټ یې تر اوسه نه ده رالیږلی دا ما کروم لږ مشکل لري نو دا به زه بیا ریفرش کړم بیا به ریفرش کړم یا به بیخي مکمل بند کو له سره به لوکل هوست نیوز اوس به په دې نیوز باندې کلیک کو که تاسې ګورئ چې دی اوس دا عکس راغی عکس څه شی سو راغی او بل عکس راغی سنګل نیوز ته راسو دې ته به زه لږ پډینګ ورکړم پی د دوه به ورکړم نو تاسې ګورئ چې دلته موږ سره دا عکس راغی ښه دې عکس لاندې به یو دانه اشتري اخلم د عنوان مثلا خبر عنوان نو دلته موږ سره د خبر عنوان راځي ښه او بل داسې کول پکار دي دې کې به یو دانه دیو واخلو یا آیکانونه به واخلو داسې سپن ټګ کتنې په نوم دلته به موږ ښیو چې څومره د ویو لري او دلته به تاریخ لیکو او دلته به چې لیکو هغه احمد خان مثلا چې دا چا نشر کړی دا خبر نو موږ سره دا داسې راغی چې دا یا به داسې وکړو دې کې به یو یو ایل واخلو یو لیست به واخلو یو ایل کې الای کې ا نو دلته به واخلم کتنه کنټرول سی کنټرول وی تاریخ چې دا کم تاریخ باندې نشر شوی او دا چا نشر کړی دا خبر احمد خان مثلا نو دا موږ سره دا برخه راغله ښه بل دلته به موږ داسې کول پکار دي دلته به یو دانه دیو واخلو دیو به واخلو او دې کې به یو دانه پاراګراف واخلو او دې کې مثلا مکمل خبر دا 12 لوریم 12 په دې معنی چې 12 هغه ولیکه لوریم
15 مثلا داسې به وکړم لوریم 14 نو دغه خط موږ سره ولیکل سو دا لوریم 14 دې لپاره چې خط خپله ولیکي نو دا خط بیخي کم ده لږ نور به واخلم لوریم 10 نو دونه خبر مثلا بیخي ډیر به کم 100 به کم لوریم 100 نو دونه خبر موږ سره به راسي نو تاسې ګورئ چې زه کله په دې خبر باندې کلیک کم نو دلته به راسي خبر عنوان تاریخ دا ټول مکمل خبر به موږ دلته ښکاره کیږي نو دا برخه دلته به څه کوو دلته به هغه آخري وروستي خبرونه به نور ښیو دلته به نور خبرونه هم ښکاره کیږي نو داسې کول پکار دي ګوره دا ما داسې کار کړی دلته دغونه کار مې وکړه دونه کار مې وکړه چې دې کې ما 2 دانې کار ګورې دا یعنې دې داخل کې کنټرول ایکس دلته ما یو کانټینر فل وایډ واخیسته سنګل نیوز کې دا مې پاس مې هغه مې انکلوډ کړي وو نو دا انکلوډ ګټه دا سول چې دا خپله موږ ته ګوره راغله دا دلته خپله راغله او دې کې ما یو رو واخیسته رو کې مې یو 2 دانې کالمونه واخیسته یو 9 اندازه او د بل 3 او دې 9 اندازه کې ما دغونه شیان اخیستي وو یو دانه مې عکس اخیسته یو دانه درې مې اخیسته یو لیست مې واخیسته او یو دانه دیو مې واخیسته او دیو کې مې پاراګراف واخیسته او دې بله برخه کې به موږ داسې کوو دې برخه کې به موږ یو دانه درې اخلو دې کې به لیکو وروستي خبرونه نو دلته راغله وروستي خبرونه ښه نو دا موږ سره ریسپانسیو هم ده ګورئ دا دلته به راځي وروستي خبرونه ښه نو دا برخه موږ سره وسوله نو دلته به موږ کاردونه اخلو نو دلته به داسې وکړم یو دانه دیو به واخلم دیو او کلاس به چی ورکم کارت به ورکم او کارت کې به یو دانه یو دیو به واخلم دې کې به عکس واخلم او بل دیو به واخلم دې کې به یو دانه اش 3 به واخلم اش 4 مثلا خبر عنوان به دلته ولیکم خبر عنوان او دې کې به یو دانه نغه کټګوري به واخلم مثلا یو سپن به واخلو او ولیکم کټګوري داسې یو شی مې ولیکه ګوره دې دا 3 سې ما اخیستی دې کې مې یو دانه 3 اخیستی وروستي خبرونه یو دانه کارت مې واخیست کټګوري او دې کې مې داسې دا شیان ګورئ دې کې مې عکس مې واخیسته دا رقم نو تاسې ګورئ دلته به زه یو عکس راخلم اسیټس نه ایمیجز ته لاړ شه او ایمیجز کې موږ ته دغه عکس راواخله اسیټس دغه عکس راواخله کنټرول A کنټرول C عکس نوم مې کاپي کو دلته یې پیسټ کوم نو دا به موږ سره ډېر غټ راځي نو داسې ډېر غټ راځي دې ته به زه کلاس ولګم د بوسټاپ له لارې به دې سایز ویټ او هایټ به وړاکی کړم ډبلیو به یې 25 کړم هایټ به یې 25 کړم نو تاسې که راسئ نو دلته موږ سره عکس په دې ډول راغی نو دې ډبلیو به هم 50 کړم او هایټ به هم 50 کړم نو موږ سره دا داسې شکل کې راغی خو موږ داسې کول پکار دلته به عکس راولو دلته به دا خبر عنوان او کټګوري راولو نو موږ خو دا کارت کې 2 دانې دیو اخیستې دي یو دیو کې عکس ده او بل دیو کې دا شیان دي نو داسې به وکړم دې کارت ته به زه یو کلاس ورکم کټګوري نه ریسنټ نیوز کارت
ریسنټ نیوز کارت مې نوم ورکړه کنټرول سی دا کاپي به کوم کاستم ډاټ سی اس ایس ته به راسم دې ډسپلی به فلیکس ونیسم برابر ډسپلی فلیکس نو که زه راسم د صفحه څو واره ریفرش کم نو دا باید موږ سره هغسې راسي که زه راسمه ویو پیج سورس ته او کسټم ډاټ سی اس ایس ته وبه ګورو چې اپډیټ راغلی که نه ده نو دا اپډیټ راغلی ده نو دا ولې داسې نه راځي باید دا څنګ په څنګ راغلی وای دا باید هلته تللی وای نو تاسو اوس ګورو چې مشکل چیرته ده نو راځم سنګل نیوز ته ریسنټ نیوز ښه دې ډسپلی ډي به فلیکس ونیسو ډي اف شی به ونیسو دلته فلیکس دي نه کلاس نه به د بوسټاپ له لارې به وکړو نو موږ سره هېڅ تغیرات نه راځي یا هماغه ریسنټ نیوز کارډ هماغه نوم مې ورکړه شاید دا کارت کلاس چې موږ ورته لګولی ده نو شاید دا بوسټاپ لارې دې فلیکس ډایرکشن یې کالم شکل کي نو فلیکس ډایرکشن به موږ چېرته واړو رو ته واړو نو تاسې وګورئ چې اوس موږ سره دا شی جوړ سو نو خبر عنوان راغی او بل کټګوري راغی نو اوس راځو دا سنګل نیوز ته دا هایډ به یې اوس سل کو هایډ به یې سل کو اوس موږ سره مکمل دا ونیو ویټ به یې موږ سره چی کو سل کو نو ویټ سل کو بیخي ډېرېږي نو دا به 15 کو نو دغونه دلته به عکس راځي او دلته به خبر عنوان راځي کټګوري به راځي ښه کټګوري څنګ کې به دلته کټګوري به پاکه کړو دلته به یلو واخلو یل کې به الای واخلو الای کې به ای واخلو نو دلته به زه ولیکم تاریخ 2000 مثلا 2023 دومې څوارلسم کنټرول سی کنټرول وي دلته به دا خبر چا نشر کړی احمد خان کنټرول سی کنټرول وي او کومې کټګوري ده مثلا سپورټ ده داسې کوو نو دا موږ سره دې شکل کې راغی ښه داسې به وکړو دغه کارد دا کارت ویټ هایټ به یې لږ کم کم نو رابسم هایټ به یې نه ده هایټ به یې مثلا 300 پکسله کم څومره راځي 300 بیخي ډېر راځي 150 پکسله دغونه ده 150 هم ډېر ده 100 پکسله نو دا موږ سره دغونه راغی نو داسې کول پکار دي دغه به زه دا به بیخي پاراګراف کې واخلم خبر عنوان موږ سره دا رقم شکل کې راغی او بل دا لیس به هم لرې کو دلته به یو سپن ټګ به واخلم مثلا او سپن کې به ای واخلم دا خبر چا نشر کړی مثلا احمد خان دغونه دلته چا چې نشر کړی هغه د نوم دې راځي فقط دغونه نو دا د وروستي خبرونه سو مثلا خبر عنوان به نه لیکم افغانستان او مثلا دا رقم دونه دا شیان کنټرول اس نو دا موږ سره دغونه شکل کې راغی نو دلته داسې دا پاراګراف اوس بند سوی نه ده اوس بند سو اوس دا شکل کې راغی نو دلته به لږ نور شیان اضافه کړو مثلا دا رقم نو دا خبر به موږ دا رقم نشریږي ښه نو هغه عکس سایز هغه سو
نو داسې کول پکار دي چې د دغه عکس چې کوم دیو کې اخیستی ده د عکس چې کوم دیو کې اخیستی دې ته به زه سټایل ورکم یا دې ته به هم یو کلاس ولګوو کلاس به ولګوو دغه ویټې نه ده ویټې 50% دې واخلي د هغې نه نو دې کې خاص تغیرات رانغله کنټرول ایکس رابسو دې ته به یو کلاس ورکو IMG په نوم نو دا ریسنټ نیوز کارت کې موږ IMG په نوم کلاس واخیستو کلاس کې عکس ده نو رابسم دلته کسټم ډاټ CSS ته ورته وایم د ډاټ ریسنټ نیوز کارت کې IMG په نوم دیو ده موږ سره نو دې ته ویټ ورکه 50% او یو باردر هم ورکه 2 پکسله سولید او گرین مثلا چې وګورو دا چیرته ده موږ سره نو دا دغه نه 50% دغه نه راځي نو 50% نه 80% یې که موږ سره تغیرات راسم یو پیج سورس ته او کسټم ډاټ CSS ته 80% راغلی چې دا ولې 9% باندې دومره کار نه کوي 200 پکسله به ورکو دغلته کوم دیو خلاص ده که څه شی قصه ده دغه به وګورو دغه ګورئ دا دیو نه ده بند سوی ګورئ دغه دیو دلته ټاګي نه ده دا قلته دغه ده دا خو دا صحیح و نو خبر عنوان نه بعد دلته کوم شی ښه هغه دا شی مشکل نشته ښه نو داسې کول پکار دي چې دغه لږ به لږ غټ کو دا به لږ چی کو غټ کو نو باید هماغه سایز یې اخیستی وای دا به داسې وکړم دا پاراګراف به زه پاک کړم بیخي دا پاراګراف کې لږ ګډوډۍ سوی دې ته به لوریم 20 ولیکو نو دغه نه موږ سره راغی 20 بیخي ډېر ده 15 نو دلته به موږ سره دغه نه عکس راځي ښه اوس به د عکس په دې نه ویټ به د 200 پکسله لرې کو دغه نه او دا باردر ده دا باردر دا مکمل دا به لرې کو دغه ښه نو دغه نه موږ سره راغله چې دلته به خبر عنوان ښکاري او دلته به دا چا څه نشر کړی دی هغه نوم به راځي نو دا کارت موږ اخیستی و نو دا کارت به زه څو وارې کاپي به یې کړم ګوره دا یو کارت دی نه دا کارت ده کنټرول C او دلته به کمنټ ورکړم سټارټ او کمنټ به بند کړم دلته به ولیکم end اوس به دا کنټرول C کاپي به یې کړم او دلته به پیسټ کړم تر هغو موږ ته بل وخت کې معلوم شي نو تاسې ګورئ چې موږ سره داسې دا شی راغله ښه دا اوس ګورئ داسې راغله دا ځکه داسې راغله چې دلته موږ د هغه ته ډسپلی فلیکس ویلې وه دې ډسپلی هم چې نیولې ده فلیکس نیولې دی کارت ځکه دلته راسم کسټم ډاټ CSS ته سنګل نیوز کارت ډسپلی چې ده فلیکس ده فلیکس ډایرکشن یې چې ده رو ده او بل
مهمه خبر دا ده چې دا موږ په دقه کې اخیستی ده په دې هغه کې اخیستی ده په دغه کول ام ډي 3 کې اخیستی ده نو دې ته به دا کول ام ډي 3 نو دې ته به هم زه یو کلاس ورکم ریسنټ نیوزز داسې کلاس مې ورکړ نیوزز دې کنټرول سی ښه ګورې مشکل هغه شی نه ده مشکل دا شی ده چې مشکل دا ده چې دا هلته دا کار دغه نیوز چې ده دقه جې کې بند شوی دا کار دقه جې کې بند ده کنټرول ایکس دا به دلته پیسټ کړم نو دا کار موږ سره دقه جې کې بند شوی ده یعنې دا خو دا دیف بند او داسې دقه دیف بند ده نو دقه به اوس دلته کاپي وکړم دا مکمل کنټرول سی مشکل دا و چې ما دا کار دلته نه و بند کړی نو دا به اوس دلته پیسټ کو نو که زه راسمه دا کاردونه به موږ سره په دې شکل کې راسي نو خبره دا ده چې دلته به موږ سره د کله چې خبر باندې کلیک کوو موږ ته به دلته مکمل خبر خلاصیږي او دلته به هغه وروستي خبرونه راځي وروستي خبرونه به راځي نو دا کار موږ سره وسو او دلته به د خبر څو دفعې کتل سوی دا به دلته راځي نو دغونه کار موږ دې کې وکړو اوس زه وایمه چې کله په دې احمد دغه چا چې خبر نشر کړی هغه باندې هم کلیک شي باید د هغه سړي پروفایل خلاص شي د هغه سړي پروفایل خلاص شي نو دا صفحه به که سنګل نیوز ده که نه کنټرول سی کنټرول وي دا به زه کاپي به یې کړم دا همدغه صفحه چې سنګل نیوز موږ اخیستی وي دغسې نوی لکه تاقه خبر چې ښکارېده نو دا به داسې وکړم نیوز بای اتر دا کم سړي باندې کلیک کېږي باید دا صفحه خلاص یا احمد خان باندې کلیک کېږي یا په دلته چې هر چا نوم وي یا هغه باندې کلیک کېږي باید دغه صفحه خلاص شي نو را به سمه انډکس ته ورته دغه ګوره دا موږ په ټک کې اخیستی یو د احمد خان او دا شیان که نه نو دې باندې به داسې وکړم موږ ته د کومه صفحه خلاص شي نیوز بای اتر دغه ډاټ پی ایچ پي دا صفحه دې خلاصه شي نو ګورئ که په دې هم کلیک کم دا صفحه خلاصیږي اوس که احمد خان باندې هم کلیک کم دا صفحه خلاصیږي